شاهد افریدي له نوین الحق سره تر شخړې وروسته لینکالیک پرېښود. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ، ویډیو تر پایه وګورئ. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي او د سریلانکا په لیګ کې د ګال کلیډیټرز لوبډل مشر شاهد افریدی د دریو پرلپسې ماتو وروسته بیرته پاکستان ته ستون شو. نوموړي په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هغه د ځینو شخصي ستونزو له امله پاکستان ته ولاړ چې د حالاتو له ښه کېدو وروسته به بیرته لیګ ته ستون شي. دغه پاکستاني لوبغاړي په لینکالیک کې په خپلو دریو لوبو کې ټولې 15 شپېته منډې وکړې او لوبډلې یې د کپتانۍ پر مهال ټولې لوبې وبایللې. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی او الراونډر شاهد افریدی په اوله لوبه کې 12 منډې، په دویمه کې په 0 وسوځېد او په دریمه لوبه کې یې 3 شپېته منډې وکړې. افریدي څو ورځې وړاندې د ګال کلیډیټرز او کنډي ټاسکرز لوبډلو ترمنځ په لوبه کې افغان لوبغاړي نوین الحق سره شخړه وکړه. د کنډي ټاسکرز او ګال کلیډیټرز لوبډلو ترمنځ د لوبې په 18 او 20 اوور کې د نوین الحق او پاکستاني بالر محمد عامر چې توپوهنه یې کوله ترمنځ لفظي شخړه رامنځته شوه. شاهد افریدي هم د پاکستاني بالر محمد عامر ننګه وکړه او له افغان لوبغاړي نوین الحق سره یې شخړه وکړه. په یاده لوبه کې شاهد افریدي لوبډلې ماته وخوړه او کله چې د لوبې په وروستیو کې لوبغاړي یو بل ته لاسونه ورکول، شاهد په دغه وخت کې نوین الحق ته په ډېره غوسه خبرې وکړې چې هغه هم ځواب ورکړ. د افغان او پاکستاني لوبغاړو دغه لفظي شخړه ټولنیزو رسنیو ته ورسېده. د پاکستان د کرکټ یو شمېر مبصرینو او مینوالو افغان لوبغاړي نوین الحق ته سپکاوی کړی چې دغه څرګندونو د افغانستان کرکټ بورډ د خپل لوبغاړي ملاتړ ته اړ کړ. یاد کرکټ بورډ د نوین الحق په کپتانۍ کې د افغان 19 کلنې لوبډلې د بریاو هغه لیست خپور کړ چې افغانستان پکې د پاکستان په ګډون ډېرو لوبډلو ته ماتې ورکړې وې او د نړیوال جام سیمي فاینل ته وتلي وو. تر بلې ویډیو مو په لیو مخونجو خدای سپارم، هر چېرې چې یاست هسې بریا زموږ ګډ وه.